بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینناکو کتونکو اوریدونکو د نقیب کزي لخوا د لوی اختر تبریکې درته وایم. الله دې ستاسو عبادتونه او قربانیانې قبول کړي، په حاجیانو غازیانو کې شمار سي. دوستانو د اختر په دغه مبارک شپو ورځو کې یوه موضوع در سره چیړم چې زما د افغانستان هسټري او اسلامیک ریولوشن پلی لیست کې دا ویډیوګانې تاسو در سره ګورئ، خوښوئ. ستاسو یو جهان مننه. پر دا باندې پر روان دور کې به نور مجلس کوو، خو نن زه یو مجلس سره شریکوم چې په دا افغانستان کې د اسلامي حکومت چې قایم سوی دی، نړیواله سازشونه شروع دي، غواړي چې دغه اسلامي قرآني نظام ګډوډ کړي. دا کفارو د اسرائیلو د یهودیانو همیشه د یهودو نصارا دغه کوشش دی چې په دنیا کې کیپیټل نظام دی جوړ سی، اشتراکیت دی جوړ سی، کمیونیزم دی جوړ سی او سوشلیزم دی جوړ سی، سرمایه‌دارانه نظام دی جوړ سی، جمهوریت دی جوړ سی، خو اسلامي حکومت یو ځای نه قایم کیږي. او که هر ځای قایم کیږي زموږ تابع دي چې موږ غواړو هغه طرح د اسلام وي، څه طرح چې قرآن او حدیث غواړي چې اسلام به دا طرح یې هغه طرح دی نه غواړي. د اسلام د قرآن چې کم سزاوي دي، حدونه دي، هغه دی نه قبلوي. د دې تازه مثال در کوم چې دوستانو په دا نږدې افغانستان کندهار کې چې زموږ سره نږدې د چمن کې له عبدالله سره نږدې، سپین بولدک سره نږدې کندهار سیمه ده چې زه خپله مرغله یم. دورې مې د اسلامیک ګورمنټ چې اول د واره په 1996 کې قایم سلو، دا د چمن او د کندهار سره اسلامي قوتونه راپورته سلو او د توپکیانو، سالارانو او نام نهاد مجاهدینو له څوک به دلته ډله وه، څوک به هلته وه، د هغه خلاف د توپکیان نه چینونه به یې جوړ کړي ولو. یو ځای به هم غونډه ټیکس ولو، بل ځای به هم ټیکس و محصولات ولو نه. د دې خلاف دغه تحریک راپورته سو، اسلامیک تحریک راپورته سلو نه. نو په هغه شپو کې زه د سپین بولدکو په دغه ولسوالۍ کې ګرځېدم راګرځېدم، ښه زبردست امن و. بیا د بوش حکومت رالی، یو بانه یې وکړه د 9/11 په حواله باندې ټوین ټاور ټریډ سینټر اسامه او د دا نور بانه یې وکړله او په افغانستان باندې د پاکستان د هغه وخت رژیم د مشرف په مرسته باندې یلغار یې وکړي، تیری یې وکړي او یو رقم یې دهشتګردي وکړله. نو هغه اسلامیک ګورمنټ یې ختم کړي. اوس دا موجوده اسلامیک ګورمنټ چې په 2021 کې قایم سوی دی او اخونزاده صاحب امیرالمؤمنین دی او په کندهار کې دی، د اختر په ورځ باندې خطبه د عیدګاه کې خطبه یې کړې ده، مجلس یې کړی، خطاب یې کړی دی. هغه ویډیو خو نو په ګرد دنیا کې بیا خپره سوله چې اخونزاده صاحب دا وایي چې موږ په افغانستان کې نشهیي مواد، تریاک، افیون، چرس دا ټوله بند کړي دي. ولې چې دا د مغرب د خوشحالو دپاره، د امریکې د خوشحالۍ دپاره موږ دا نه دي کړي، بلکې خپل پښتانه یې په نشو تماشو اخته سلو. لہذا په ګرد افغانستان کې موږ نشه او تریاک، افیون دا موږ نه منو، کوکنار نه منو. دلته په پاکستان کې وګوره، په دا لونی کې وګوره، په دا ګلستان کې وګوره، په دا نور علاقو کې، په لورلای کې وګوره، دا کوکنارو د دې کښت نه کیږي. او دا اورمزی کې وګوره، یعنی دلته د اسلامي ګورمنټ دی، د انډیا سره جنګونه دي، دلته خلک چې دی هغه نشهیي مواد ورته کري او په ډېره غټه کچه په بیه باندې خرڅوي. او د افغانستان ګورمنټ وګوره، اسلامي ګورمنټ دی. زه خو دا وایم، دا دعوه کوم چې په ټوله دنیا کې که یو ځای امن سته نو هغه په افغانستان کې دا وخت موجوده امن سته. ولې قرآن او حدیث باندې چې هر څوک عمل وکړي، که کفار عمل وکړي، که مسلمان عمل وکړي، خدای امن، خوشحالي او ترقي په برخه کوي. نو که نن په افغانستان کې د قرآن او د حدیث
قانون لاګو دی په دا باندې دشمنان خوابدي دي لکه ستا د خیره موږ خپل هیواد یو آزاد هیواد یو موږ خپله دلته د قرآن او د حدیث قانون غواړو خپله په دا پاکستان کې زه د اسلام او د قرآن قانون غواړم زما رقم نو دا رقم په لکاو کروڑاو ځوانان سته چې په دا کې ژوند تیروي الله دې وکړي چې په پاکستان کې په ټوله دنیا کې قرآني حدیث باندې مبني شریعت نافظه سي زموږ نه د جمهوریت په کار دی جمهوریت ګس په اسلام کې شته نه دا اوس چې موږ جلا شورا لرو نه دا خو د مغرب نظام دی ډیموکریټک ورته وایي لیبرل ورته وایي او جمهوریت ورته وایي دا د اسلامي قانون نه دی نو په افغانستان کې اخوندزاده صاحب دا د عیدګاه په موقع باندې دا خطاب کړی دی چې موږ نړیواله سازشونه لګیا دي د افغانستان اسلامي ګورمنټ ختم کېدو او د ړنګېدو او د ګډوډي په باندې لګیا دي نو شریعت باندې زما خپله خوښه ده چې یاره په افغانستان کې او په پاکستان کې او په ټوله دنیا کې شرعي نظام سي موږ به خدای له په کم مخ ورځو په دغه د جمهوریت په ملک کې په دا کې یو چاته انصاف شته د مظلوم یو دادرسي کیږي طاقتوره دی وکیل و عدالت و جج دی خرڅه کې وګوره نواز شریف زرداری وګوره نه دا عمران خان ولې په جیل کې دننه دی څه ظلم یې کړی دی څه ناجایز یې کړی ده خو دغه خبره کوله چې ریاست مدینه مطلب فلاحي اسلامي معاشره دا اوس مغرب نه خوښي دا دشمنان یې نه خوښي اسرائیل یې نه خوښي نو په افغانستان چې کوم دا په 2021 کې د امریکي انقلاب بعد امریکا او نیټو چې د دې ځای څخه وتښتېدلو نو بیا دلته اسلامي ګورمنټ جوړ شو قرآني قانون جوړ شو موږ هغه دور هم لیدلی و دا د یو ډېر زناکار او ډېر شرابي سړی نه بلکې حیوان ولو عصمت مسلم چې څومره ظلمونه کړي دي په دا کندهار او په دا علاقه چمن او دا پښینه پرې آل را رسېدی که دی ولو که ګوډ مجید ولو او که ډاکټر نجیب ولو دا ټول یو کمیونسټ ذهن مخلوق ولو نو موږ کله هم نه غواړو چې د پښتنو او د مسلمانانو په علاقه دی یو کمیونسټ حکومت چې دی هغه قایم سي کمیونست موږ ته چیش راکوی سي د دنیا یو څو فایدې به راورسي په آخرت کې به څه جواب ورکو کمیونست مطلب مارکسیزم مطلب خدای ګوا نسته نو دا دنیا څوک چلی پر دا باندې بس ما په فلسفه او تصوف په هغه کې و بیا مجلس کو خو دلته زه دا وایم چې دا زموږ په ګاونډي ملک هیواد افغانستان کې یو اسلامیک ګورمنټ دا وخت قایم دی 50 کاله جګړه دلته شروع وله در په در په لکاو خلک پکې شهیدان سلو مجاهدین پکې شهیدان سلو ولاړو د دې دنیا سره کونډې سو یتیمان سلو پښتون ملک مسلمان ملک تباہ و برباد سلو انګریزان رالو کافران رالو سامراجیان رالو او شوروي اتحاد رالی روسیان رالو څه مخلوق رالو دلته دغه افغانستان تباہ و برباد کوشش یې کوي چې دا تباہ ورباسي نن امن راغلی دی په ټوله هیواد کې دونګه په ټوله ملک کې په ټوله په هیواد کې یو جرم نه کیږي یو قتل نه کیږي د چا جان مال عزت ابرو دا محفوظ دي نو موږ څه غواړو بالا د ډالر په مقابله کې کندهاري وګورم لوړه سوې ده پاکستاني روپی لاندې سوې ده کالدار لاندې سوې ده موږ په دا پاکستان او په دا افغانستان او په دا ګرد ریجن کې یو قرآني نظام غواړو د شاه ولی الله فلسفه چې ده لګیا دی دا ګرده صلاح الدین ایوبي دغسې نور مشران چې دي میرویس هوتک نیکه احمدشاه ابدالي نیکه د میوند ملاله دا ګردو دغه ارمانونه و چې په دا وطن کې د یو اسلامي یو قانون جوړ سي
یو شورا جوړ سي، یو لوی جرګه جوړه سي، هر چا ته دې فایده ور ورسیږي، د جان مال عزت دې محفوظ وي، پښتون دې په لوړ سر په ګرد دنیا کې ژوند تیروي لکه دا نور ملکونه چې هیوادونه چې ته پرمختګ و ترقي کوي. پښتون هم غواړي چې بای زموږ هیواد هم پرمختګ وکړي، ترقي وکړي. نو نن که په دا ملک کې یو اسلامي حکومت دی، خلک پر امن ژوند تیروي، په عزت باندې ژوند تیروي، کفار یهود و نصارا کلم دا نه غواړي چې په دا ملک کې دی امن راسي، ترقي راسي. ولې چې امن راسي، ترقي راسي، هغه هم د قرآن او د حدیث په رویه، د هغه د خواسه. نو ګرد د دنیا به بیا حیرانه سي چې بای دا څنګه ښه ملک دی، دا څنګه ښه قانون دی، په دا کې خو عدل سته، انصاف سته. راسي چې د دې پلوی وکړو، راسي د دې ملګرتیا وکړو، راسي د دې دغه ماډل چې دی هغه موږ هم په خپل ملکو کې نافذ کړو. نو دوی کلم دا نه غواړي چې اسلامي قانون ثمرات دي و ټولو دنیا ته وښکاره سي. ګوره اسلام چې کله خلفای راشدین او بیا دا رقم مامون رشید پرې او د دا ګردو مسلمانانو چې کم حکومتونه پر نړۍ باندې کړي دي، خلفای راشدین چې کړي دي، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کم حکومت کړی دی په ښه انداز باندې، هغه در دننه تاریخ خو در قیامت پورې به یادیږي. نو اسلام د ځان سره امن راوړي، ترقي راولي، خوشحالي راولي. هغه دوی غواړي نه، کفار دا نه غواړي. هغه وایي یاره که دنیا ته د اسلام دغه یو امن پسندي او ښه یووالی او ترقي او د دوی یو ښه عادلانه نظام و خلکو ته ښکاره سي، نو بیا به ګرد دنیا دا کیپیټالیزم، کمیونیزم، جمهوریت او دا ټوله به پرېږدي. نو د اسلام ماډل چې دی هغه به په خپل ملکو کې نافذ کړي. دوی کلم دا نه غواړي یهود و نصارا، لیکن د الله پاک وی بل قانون دی. نو دلته چې کم دا د رشید دوستم دا وخت په ترکیه کې ناست دی، اول د واره خو پکار دی چې د ترکیې حکومت رشید دوستم د دې ملک څه وشړي. ولې دا د اسلامي حکومت یو دشمنان دي او دا پیغورې ورکړی دی رشید دوستم په د اختر په موقع باندې. ګوره د دل منځ زدم دی که نه دی زده، د بدبخته دا رشید دوستم دا ویلی دی چې زه اسلامي حکومت افغانستان ته دا وایم چې دا حکومت پرېږدي او دلته چې دی هغه کنیا بیا به دشت لیلا په در یادومه. نه، په دشت لیلا کې څه شوي وو؟ په دشت لیلا کې اسلامي حکومت قواوې چې په جنگ اخته ولې، نو یو څه هلته اسلامي حکومت د لشکر مجاهدین پاتې سولو، نو د رشید دوستم او د شمالي اتحاد والا په پټه حمله پر وکړه. دا ټوله مجاهدین چې دی هغه یې قید کړلو، د قید بعد یې لاس تړلي چې دی هغه یې شهیدان کړلو او اجتماعي قبر یې جوړ کړي. نو تا خو په جنگ باندې دا ته ما ځان ته مارشل وای، مارشل نه یو ډېر سپک سړی او ستا انجام بم چې دی هغه به دا ترا کېږي چې قبر به دې لا نه معلوم، ستا هغه به هېڅ اته پته نه ښکاره کېږي. نو رشید دوستم دماغ صحیح که او اسلامي حکومت خلاف په دغه عمر کې چې اوداسه لره نسي تللی، دومره د همت دی چې ته اوس اسلامي حکومت ته تړی ورکوې، دا د تړی سره به ورک سي. الله دې تا توبه او برباد کړي. الله پاک به خپل ظالمان داسې سزا به ورکړي چې نړۍ به عبرت جن واخلي. نو دوستانو دا زما د افغانستان چې کوم دا نور ویډیوګانې دي دا هم در سره لایک و فالو او کمنټ پر ورکړئ او زما چینل سبسکرایب کړئ. سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضردم ما نقیب کزي ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.